بسم الله الرحمن الرحیم. ټول لکسیبان ته راغلاست وایم. نن موږ تاسو د ECG او اساسي بخش شروع کوو چې هغه ECG لیډز دي یا د ECG لیډونه. لیډ څه ته وایي؟ لیډ چې دی دا یو سنسر دی د زړه الکتریکل اکټیویټي یا برقي فعالیت چې دی د دې په واسطه احساس کیږي او د یو کیبل یا د یو لین په واسطه باندې دا ماشین ته انتقال کیږي او چې کله ماشین ته دا الکتریکل اکټیویټي انتقال شي ماشین دا الکتریکل اکټیویټي په یو ګرافیک شکل باندې بدلوي. نو بیا د یو ګراف په شکل باندې ماشین دا څه کوي؟ دا رسموي. او موږ تاسو ECG لیډز وایو. ECG لیډز نو ECG لیډز چې دي یا د ECG لیډونه دا موږ تاسو په مجموع کې دوه ډوله ECG لیډز وایو. دوه ډوله څو ډوله ECG لیډز وایو؟ دوه ډوله ECG لیډز موږ تاسو وایو. یو لم لیډز دي او بل چې دی هغه چیس لیډز دي. یو لم لیډز دي لیډز او بل ته وایي چیس لیډز یا بل نوم ورته اخلي پیریکارډیل لیډز. لم لیډز دی دا موږ تاسو بیا په دوه ګروپونو باندې ویشو. یو ته بایپولر لیډز وایي. بایپولر لیډز او بل ته موږ تاسو یونیپولر لیډز ورته وایو. یونیپولر یو بایپولر لیډز دي او بل یونیپولر لیډز دي. بایپولر لیډز ته بل نوم اخلي سټنډر لیډز. سټنډر لیډز او دا درې دانې دي. اول لیډ، دوهم لیډ، دریم لیډ. او یونیپولر لیډز بل نوم اخلي اوګمنټډ لیډز. او دا هم درې دانې دي چې یو ته AVR وایي، بل ته AVL وایي او بل ته AVF وایي. نو شپږ لیډونه چې دي دا لم لیډز دي. البته په یو سټنډرډ 12 لیډ ECG یا 12 لیډ ECG کې دوه ډوله لیډونه موږ تاسو لرو. یو شپږ لیډونه چې دي هغه لم لیډز دي او بل شپږ لیډونه چې دي 6 لیډز چې دي هغه چیس لیډز دي. چې بیا په لم لیډز کې درې لیډونه چې دي هغه بایپولر دي او درې لیډونه چې دي هغه یونیپولر دي. بایپولر لیډز ته سټنډرډ لیډز هم وایي چې هغه کې اول لیډ، دویم لیډ او دریم لیډ راځي. او یونیپولر لیډز یا درې لیډونه چې دي دا اګمنټډ لیډز ورته وایي او دې کې درې لیډونه دي چې AVR دی، AVL دی او AVF دی. او موږ تاسو پوهیږو چې بایپولر مینس دوه قطبه لري، دوه پوله لري، دوه قطبه لري چې یو دوه الکترود لري، ون پازیټیو ون نیگیټیو. یو مثبت لري، یو قطب مثبت دی او بل چې دی منفي دی. که موږ تاسو وګورو یو پازیټیو دی او بل نیگیټیو دی. دا بایپولر لیډز دي. دا څه رقم لیډونه دي؟ بایپولر دي. یونیپولر دی ته وایي چې یوازې یو پول لري، یو قطب لري چې هغه پازیټیو پول دی. هغه یوازې پازیټیو لري، نو نیگیټیو. پازیټیو لري او نیگیټیو نه لري، نیگیټیو نشته، پازیټیو پول لري. دې ته یونیپولر وایي. یونیپولر او بایپولر چې نیگیټیو لري او پازیټیو لري ځکه څه وایي بایپولر. نو اول لیډ، دویم لیډ، دریم لیډ دا کوم لیډونه دي؟ بایپولر چې هم مثبت الکترود لري او هم منفي. او یونیپولر هغه لیډز دي چې دا یوازې پازیټیو الکترود لري او نیگیټیو الکترود نه لري. را به شو چیس لیډز ته. چیس لیډز دا شپږ دانې دي او دا په سینه باندې ایښودل کېږي. دې ته بل نوم اخلي پیریکارډیل لیډز. دې ته پیریکارډیل لیډز هم ورته وایي. پیریکارډیل لیډز او دا هم شپږ دانې دي او دا په سینه باندې ایښودل کېږي. V1 V2 V3 V4 V5
او وي شپږ وي یو وي دوه وي درې وي څلور وي پنځه وي شپږ دې ته ځینې کتابونو کې وایي چې C1 C2 C3 C4 C5 او C6 شپږ لیډز دي دا په چست باندې ښودل کېږي سینه باندې ښودل کېږي دلته یو خبره د یادورې وړ ده لم لیډز دا د اطراف نه د مختلفو انګلو نه یا زاویو نه الکتریکل اکټیویټي ثبت کوي ریکارډ کوي او چست لیډ چې دي دا مستقیما د چست وال نه الکتریکل اکټیویټي اخلي مستقیما الکتریکل اکټیویټي دا څه کوي دا ریکارډ کوي او دا خبره هم ضرور ده چې دا لیډز چې دي دا هم یونیپولر دي دا چې دي دا هم یونیپولر لیډز دي دا یونیپولر یوازې یو الکترود لري او هغه پازیټیو دا یونیپولر لیډز دي او په لم لیډز کې موږ تاسو لیګمنټډ لیډز دي ای وی آر ای وی ایل ای وی اف دا یونیپولر لیډز دي خو سټنډرډ لیډز دا دي چې هغه بایپولر دي دا خو په یو 12 لیډ ای سی جي کې دی شپږ چیس لیډز شپږ لم لیډز شپږ چیس لیډز ټوټل کېږي 12 لیډه خو کله کله ضرورت کېږي چې موږ تاسو 15 لیډ ای سی جي ولرو 15 لیډز کله کله موږ تاسو 15 لیډ ای سی جي لرو 15 لیډ ای سی جي 3 لیډونه موږ تاسو نور هم لرو ایکسټرا 3 لیډز لرو 15 لیډ ای سی جي ته ضرورت پیدا کېږي کله ضرورت پیدا کېږي when we suspect to posterior wall MI کله چې موږ تاسو posterior wall MI ته مشکوک شو نو په دې وخت کې بیا موږ تاسو 3 لیډونو ته نور هم ضرورت لرو چې په هغې کې V7 V8 او V9 دا 3 لیډونو دا به خلف ته تړل کېږي posteriorly تړل کېږي خلف ته تړل کېږي 3 لیډونه موږ تاسو نور هم لرو V8 V8 او V9 چې دا په یو خاص حالت کې تړل کېږي هر وخت دې ته ضرورت نه وي نو ځکه موږ تاسو همیشه دپاره یوازې د یو 12 لیډۍ سی جي څخه استفاده کوو خو کله کله ضرورت کېږي چې موږ تاسو 15 لیډونو ته هم ضرورت پیدا کوو او هغه څه ټایم دی هغه وخت کله چې موږ تاسو مشکوک شو چې دا ناروغ شاید پوسټیریر ایمای ولري پوسټیریر والے مای کې بیا موږ مجبور شي 15 لیډۍ سی جي دا موږ وتړو چې په پوسټیریر والے مای کې بدینه بیا یادوري وشي اوس همدغې خبرې ته راځو چېرته ایښودل کېږي څنګه رسمیږي څنګه الکتریکل اکټیویټي دا سنس کوي اخلي او هغه بیا څنګه ماشین ته انتقالوي نو په دې باندې اوس موږ تاسو بحث کوو ګورو دا چې دا څنګه ایښودل کېږي دلته یو ماډل دی موږ دلته رسم کوو دا د ناروغ دا د یو شخص کوم لاس دی رایټ آرم دی که نه او دا کوم لاس دی لیفټ آرم دی او دا رایټ لیګ یا رایټ فوټ ده او دا لیفټ فوټ ده لیفټ فوټ ده او په دغه ساحه کې چې دی په دې ساحه کې موږ تاسو چې دی ګورو د ناروغ څه دی هرټ دی دلته څه دی هرټ دی هرټ داسې لږ مایل دی او لیفټ سایډ ته ډېر میلان لري اول موږ تاسو کم لیډ رسمو اول لیډ ځکه سټارټ موږ تاسو کم لیډ نه کړی و اول لیډ نه کړی و اول لیډ داسې تړل کېږي اول لیډ داسې تړل کېږي یا ایښودل کېږي چې د دې پازیټیو الکترود په لیفټ آرم راشي او نیګیټیو الکترود یې په رایټ آرم راشي موږ تاسو پوهېږو چې اول لیډ بایپولر لیډ دی ما مخکې ویلې چې هم پازیټیو الکترود لري هم نیګیټیو پازیټیو الکترود په کوم لاس تړل کېږي په چپ لاس باندې نیګیټیو الکترود په ښي لاس باندې دا خبره خو م کړې وه که نه وکړه لږ مخکې م وکړه چې بایپولر لیډز دی دوه قطبه لري دوه پوله لري یو پازیټیو الکترود دی یو نیګیټیو الکترود دی پازیټیو الکترود په کوم لاس باندې چپ لاس نیګیټیو الکترود ښي لاس باندې دی دا کم لیډ شو دا اول لیډ شو اوس دلته خبره دا ده چې موږ تاسو په چپ لاس باندې چې تړو مثبت په ښي لاس منفي دا اول لیډ اوس نو څنګه رسمیږي پازیټیو رسمیږي که نیګیټیو ستاسو که یاد چې ما تاسو ته ویلي و چې دا د
الیکټریکل امپلس یا د برقي سیالي ډایرکشن یا جهت چې دی دا فرام رائټ ټو لیفټ دی فرام رائټ ټو لیفټ او فرام اپر ټو ډاون دی د برقي سیالي جهت کوم طرف ته دی د ښي نه چپ طرف ته ځکه سینوډ کوم طرف ته ده ښي طرف کې ده که نه ښي نه چپ خواته او د اپ نه ډاون خواته او دا خبره مې تاسو ته کړې وه که یادي په هغه ورځ باندې موږ په ډېر بحث هم وکړو چې کله چې سیاله مثبت الکترود ته نږدې کېږي په هغې کې به څه رقم موج رسمېږي پازیټیو او چې کله د مثبت الکترود نه لرې کېږي منفي آفرین دا خبره په یاده ده نو دلته اوس ګورو چې سیاله د سیالي جهت ته کوم طرف ته دی فرام رایټ ټو لیفټ او فرام اپ ټو ډاون نو اوس ګورو موږ سره لیفټ څه شی دی مثبت دی او رایټ موږ سره څنګه دی منفي دی سیاله کوم خوا ته روانه ده مثبت طرف ته روانه ده نو دلته به موجي څنګه رسمیږي مثبت به رسمیږي اول لیډ موږ سره څنګه شو پازیټیو شو اول لیډ موږ سره پازیټیو شو ولې پازیټیو شو ځکه چې سیالي جهت کومې خواته شو منفي نه مثبت الکترود خواته شو د سیالي جهت له منفي نه مثبت الکترود خواته شو نو په دې خاطر اول لیډ موږ سره څنګه دی پازیټیو دی اول لیډ باندې خو پوه شوئ که نه ټو پولز دوه قطبه لري یو مثبت دی یو منفي دی او د سیالي جهت یا د امپلس ډایرکشن کومې خواته دی هغه مثبت الکترود خواته دی نو ځکه پکې اول لیډ څنګه راځي پازیټیو راځي اوس خو همدا خبره ذهن ته راځي چې اول لیډ څنګه دی پازیټیو دی علت یې څه دی د سیالي جهت مثبت الکترود خواته دی راځو دویم لیډ ته دویم لیډ داسې تړل کېږي چې دلته د دې نیګیټیو الکترود په رایټ آرم باندې دی او پازیټیو الکترود دلې په چپ خپه باندې دی دویم لیډ داسې تړل کېږي چې نیګیټیو الکترود په رایټ آرم او پازیټیو الکترود په لیفټ فوټ باندې دی نو اوس دویم لیډ مثبت الکترود کومې خواته دی لاندې خواته دی چپ پښه باندې دی او د سیالي جهت کومې خواته دی منفي نه مثبت خواته دی نو سیاله چې د مثبت الکترود ته نږدې کېږي نو دویم لیډ هم ستاسو څنګه شو دا هم پازیټیو شو سیکنډ لیډ هم څنګه شو دا هم پازیټیو شو دا سیکنډ لیډ هم دویم لیډ هم پازیټیو شو ولې پازیټیو شو ځکه پازیټیو شو چې د الکټریکل امپلس ډایرکشن کومې خواته شو دا سیکنډ لیډ یا دویم لیډ خواته شو البته مثبت الکترود خواته یې راځو دریم ته دریم لیډ داسې تړل کېږي چې نیګیټیو الکترود یې په لیفټ آرم دی او پازیټیو الکترود یې په چپه پښه باندې دی دریم لیډ داسې تړل کېږي چې منفي الکترود یې په لیفټ آرم باندې دی او پازیټیو الکترود یې په لیفټ فوټ باندې دی چپه پښه باندې دی نو دریم لیډ څنګه رسمیږي دا به هم پازیټیو رسمیږي ځکه سیاله موږ ویل د پورته نه ښکته خواته روانه ده او د ښي نه چپ طرف ته نو همدې چپ طرف ته روانه ده مثبت الکترود خواته په دریم لیډ کې هم روانه ده نو دریم لیډ هم څنګه دی دا هم پازیټیو شو اوس د اول لیډ دویم لیډ او دریم لیډ د دې درې واړو له خوا نه تاسو ګوري یو مثلث رسم شو انټیوان ټرینګل چې ورته وایي انټیوان ټرینګل دا دی چې د اول لیډ دویم لیډ او د دریم لیډ په واسطه باندې د زړه په اطراف باندې یو مثلث جوړیږي چې دې مثلث ته څه وایي داسې ګور دا دویم لیډ شو او دا د چې د اول لیډ شو دا دریم لیډ شو یو مثلث رسم شو دې ته انټیوان ټرینګل ورته وایي اوس به راشو اګمنټډ لیډز ته چې اګمنټډ لیډز موږ څنګه تړو څنګه یې ښودل کېږي اګمنټډ لیډز موږ تاسو پوهېږو چې اګمنټډ لیډز کې ای وی آر دی ای وی آر او ای وی آر اګمنټډ ولټیج رایټ آرم اګمنټډ ای معنا اګمنټډ وی معنا ولټیج آر معنا رایټ آرم دا یو مثبت الکترود لري یو الکترود لري هغه پازیټیو دی او چیرته تړل کېږي په رایټ آرم باندې دا یوازې یو الکترود لري ما تاسو ویل چې دا یونیپولر دی دا څنګه دی یونیپولر دی یوازې یو الکترود لري چې دا یو الکترود څنګه دی پازیټیو دی او سیاله د رایټ نه کوم طرف ته روانه ده لیفټ طرف ته روانه ده نو د ای وی آر نه
سیلا لري کېږي که نږدې کېږي ورته لري کېږي که نه ځکه موږ ویل چې سیلا رایټ نه لیفټ خوا ته روانه ده او زموږ سره ای وي آر څنګه دی پازیټیو دی اوس د مثبت الکترود نه سیلا لري کېږي نو ځکه موږ تاسو ویلو چې ای وي آر همیشه دپاره څنګه دی نیگیټیو دی ودې کاته اوس چې ای وي آر نیگیټیو شو ای وي آر ولې نیگیټیو دی ځکه چې الکتریکل امپلس یا الکتریکل سټیمولی دا د رایټ نه لیفټ خوا ته روانه ده او ای وي آر موږ سره په کوم طرف کې دی په رایټ کې دی نو د سیله ترې لرې کېږي که نه امپلس ترې لرې کېږي څومره چې امپلس لرې کېږي په لیډ کې به موجې څنګه راځي منفي به راځي او راځو ای ویل ته ای ویل موږ تاسو سره بل لیډ دی چې دا هم یونیپولر دی او دې کې یو الکترود دی چې هغه مثبت دی او په لیفټ آرم تړل کېږي اګمنټډ ولټیج لیفټ آرم اګمنټډ ولټیج لیفټ آرم ګورئ ته اوس دا په چپ لاس تړل کېږي یو الکترود لري پازیټیو دی په کوم ځای تړل کېږي چپ لاس باندې تړل کېږي او سیله کوم خوا ته روان چپ طرف ته روانه ده که نه ده نو ای ویل څنګه شو ای ویل هم زموږ تاسو سره څنګه شو پازیټیو شو ای ویل هم موږ تاسو سره پازیټیو شو ای وی ایف ته راځو ای وی ایف موږ تاسو سره بل یونیپولر لیډ چې دی هغه ای وی ایف دی او دا یوازې پازیټیو الکترود لري یا یو مثبت الکترود لري چې هغه په چپه پښه تړل کېږي اګمنټډ ولټیج لیفټ فوټ اګمنټډ ولټیج لیفټ فوټ اوس سیله کوم خوا ته روانه ده لاندې خوا ته همدې لیډ خوا ته روانه ده او دا ای وی ایف هم څنګه دی دا ای وی ایف هم پازیټیو دی دا دې هم څنګه شو پازیټیو شو راځو تاسو ته یو بل مهم شی زه ښیم چې هغه موقعیتونه دي همدلته به تاسو دا زده کوئ چې دا لیډونه موږ ته کومه برخه د زړه راښیي دا به تاسو زده کوئ په دې شکل کې ګورئ ډاکټر صاحب اول لیډ کوم طرف ته دی لیفټ طرف ته دی ای ویل کوم طرف ته دی دې خوا ته دی که نه صحیح ده اوس اول ای ویل موږ تاسو ته لیټرل وال اف د لیفټ ventricle راښیي دا ځای راته راښیي دا کوم وال دی لیټرل وال دی دا د کوم ځای نه الکتریکل اکټیویټي راخلي دا د لیټرل وال نه دا کوم ځای نه ګوره د دې ساحې نه الکتریکل اکټیویټي چې په سره غسل کېږي د اول او ای ویل د اول او د ای ویل په واسطه باندې د زړه د کوم برخې نه دغه راغسل کېږي لیټرل وال نه کوم وال نه لیټرل وال نه که چېرته موږ تاسو په تغیرات په ای سی جي کې ولیدل په اول لیډ کې ورسره په ای ویل کې موږ وایو چې دا لیټرل وال ایم آی لیټرل وال ایم آی دا موږ چې وایو چې دا ناروغ چې دی دا لیټرل وال ایم آی دی خصوصا های لیټرل وال ایم آی دی د دې معنا دا ده چې مشکل په کوم ځای کې دی اول او ای ویل لیډ کې دی دا موږ ته الکتریکل اکټیویټي کوم ځای نه راخلي لیټرل وال نه های لیټرل وال نه راځئ تاسو ګورئ دویم لیډ ګورئ دا دویم لیډ دی دا دریم لیډ دی دا ای وی ایف دی دا درې واړه لیډونه انفیریور وال ته متوجه دي دې ځای ته متوجه دي دلته دا انفیریور وال دی دغه ساحه چې ده دا څه ده دا انفیریور وال دی دا ساحه چې ته متوجه ده 2 3 ای وی ایف دا درې لیډونه موږ تاسو ته چې که چېرته موږ تاسو په ای سی جي کې چینجز ولیدل په دویم لیډ کې په دریم کې په ای وی ایف کې دا درې لیډونه موږ تاسو ته راښیي انفیریور وال دا موږ تاسو ته انفیریور وال راښیي دا موږ چې وایو چې انفیریور وال ایم آی انفیریور وال ایم آی هغه معنا دا چې 2 3 ای وی ایف کې تغیرات دي 2 3 ای وی ایف اول موږ ته انفیریور راښیي ځکه چې دا دغه درې لیډونه انفیریور وال ته د زړه د لیفټ ventricle متوجه دي انفیریور وال ته متوجه دي شکل کې تاسو ګورئ دا خو د الکتریکل اکټیویټي راخلي دي انفیریور وال لاندې طرف نه چې متوجه دي اوس خبره تاسو ته د ای وی آر راځي ای وی آر چې دی دا کم سیګنیفیکانټ برخه نه راخلي یوازې شاید رایټ اټریم ته متوجه ده ښي وزن ته دا متوجه رایټ اټریم ته ای وی آر کم برخې نه الکتریکل اکټیویټي ډېر اندر راخلي یوازې ای وی آر ته متوجه دی دې کې دومره خاص چینجز نه راځي
یو حالت دی هغه به په ایمای کې وایو چې هغلته شاید په ایویار کې هم تغیرات راشي. دا خو کوم لیډونه شو؟ سټنډر لیډس او لم لیډس، مجموع کې لم لیډس شو. اوس راځو موږ تاسو چیس لیډس ته. چیس لیډس دا زده کول مهم دي. که موږ تاسو فرض کړو چې دا یو دا سټرنم هډوکی دی. څه دی؟ سټرنم بون دی. صحیح ده؟ کوم بون دی دا؟ سټرنم بون دی. دا سټرنم بون دی. دا سټرنم هډوکی دی. او دا مثلا کلیویکل شي که نه؟ دا یو کلیویکل شي، دا بل کلیویکل شي. سټرنو کلیویکلر جاینټ چې ورته وایي. دین لاندې ریبس شروع کېږي. ریبس دلته دی مثلا اول ریب شو، دا دویم ریب شو، دا دریم ریب شو، دا څلورم ریب شو، دا د پنځم ریب شو، دا شپږم کا. دلته موږ تاسو ریبس لرو. ریبس دا ریبس دي، خلق ورته تاوي شوي دي که نه؟ بیا هلته ویټر په کالم سره وصل شوي دي هغسې. او موږ تاسو دې ساحه کې څه لرو؟ هرټ لرو که نه؟ هرټ لرو. وی یو لیډ کوم ځای کې رسمیږي؟ وی یو لیډ رایټ سایډ ته، فورت انټرکوسټل سپیس. یو دوه درې څلور، دا څلورم انټرکوسټل سپیس ده که نه؟ دلته موږ تاسو کوم لیډ تړو؟ وی یو. وی یو لیډ موږ تاسو چیرته تړو؟ په فورت انټرکوسټل سپیس رایټ سایډ. دا په دې رنګ باندې رسم کوم چې دا هلته بیا فرق وکړي. وی یو لیډ موږ تاسو په څلورم انټرکوسټل سپیس رایټ سایډ نیر ټو سټرنم. څلورم انټرکوسټل سپیس سټرنم ته نږدې رایټ سایډ باندې موږ تاسو کومه لیډ تړو؟ وی یو. راځو وی دوه. وی دوه هم دې ته مخامخ لیفټ سایډ فورت انټرکوسټل سپیس نیر ټو سټرنم. سټرنم ته نږدې. راځو وی تھری پرېږدو، وی فور ته راځو. دا د کلیویکل کوم برخه ده؟ متوسطه برخه ده. وی فور موږ تاسو په میډ کلیویکلر لاین باندې تړو. وی فور موږ تاسو په میډ کلیویکلر لاین ففتھ انټرکوسټل سپیس په پنځم انټرکوسټل سپیس کې په میډ کلیویکلر لاین باندې موږ تاسو لیفټ سایډ کې وی فور تړو. دا دی وی فور شو. وی تھری د وی ټو او د وی فور منځ کې، دا دی وی تھری شوه. د وی ټو او وی فور منځ کې دریم وی تھری لیډس تړل کېږي. وی فایو په انټیریور اکسیلري لاین باندې، په انټیریور اکسیلري لاین باندې په همدا پنځم انټرکوسټل سپیس کې، په انټیریور اکسیلري لاین باندې، په انټیریور اکسیلري لاین باندې په همدې پنځم انټرکوسټل سپیس کې موږ تاسو وی فایو تړو لیفټ سایډ ته. وی سکس په میډل اکسیلري لاین باندې، په میډ اکسیلري لاین باندې موږ تاسو وی سکس تړو په همدا پنځم انټرکوسټل سپیس کې. په څوم انټرکوسټل سپیس کې؟ پنځم انټرکوسټل سپیس کې. څو لیډر شو؟ شپږ لیډر شو. وی یو فورت انټرکوسټل سپیس رائٹ سائڈ نیئر ٹو سٹرنم. وی ٹو لیفٹ سائڈ فورتھ انٹرکوسٹل اسپیس نیئر ٹو سٹرنم. وی فور مڈ کلیویکولر لائن ففتھ انٹرکوسٹل اسپیس دا تھرڈ. وی تھری بٹوین وی ٹو اینڈ وی فور. وی فائیو anterior axillary line, anterior axillary line fifth intercostal space. او V6 په mid axillary line باندې fifth intercostal space. دا د لیډونو ښودل دي. داسې اوس رسمېدلې څنګه دي تاسو خو ګورئ سلا خو داسې روانه ده او دا یونیپولر لیډز دي. یونیپولر لیډز دي نو تاسو ګورئ چې وی یو رائټ سایډ ته ایښودل شوی او رائټ سایډ ته رائټ وینټریکل دی او بل تقریبا سپټم برخه راځي.
دا تنده که نه دا نازکه ده ډبله ډېره نه ده څومره چې مسل وال څه کېږي ټیک کېږي همره وولټیج څه کېږي زیاتېږي به ویو داسې رسمیږي ویو کې آر ډېر کوچنی دی ایس څنګه دی جوور دی ویو ځکه آر کوچنی دی چې دلته مسل ماس څنګه ده کمه ده مسل ماس کمه ده او عضلي کتله چې څومره کمه وي هماومره پکې وولټیج څه کېږي کمیږي راځو ویدوه ته ویدوه ګورئ تاسو دا هم ویدوه معمولي شانت آر لږ دی نه څه کېږي غټېږي ایس کوچنی کېږي ایس کوچنی کېږي ویدوه لیډ دی دا که موږ تاسو ویو او ویدوه ته متوجه شو دا انټروینټریکولر سپټم موږ ته راښایي او په ای سی جي کې چې کله تغیرات په ویو کې وي او په ویدوه کې وي دا موږ تاسو ته سپټل وال مایي راښایي سپټل وال دا موږ ته کوم وال راښایي سپټل وال راښایي ځکه دا تقریبا انټروینټریکولر سپټم باندې راځي ویو او ویدوه په کوم ځای راځي په انټروینټریکولر سپټم باندې راځي ویدري وی سلور ویدري وی سلور دا انټیریور وال باندې ده په قدامي جدار د لیفت ventricle ده انټیریور وال باندې دلته په ویدري کې او آر غټیږي او اس کوچنی کېږي وی سلور کې آر نورم غټیږي کله کله داسې کېږي چې ویدري ته او وی سلور ته ټرانزیشنل زون هم ورته وایي ټرانزیشنل زون دا دی چې دلته مالا تقریبا آر او اس سره ایکول کېږي یا آر مور دین اس کېږي آر مور دین اس کېږي او څومره چې بیا نور مخواته ځي دا ویدري وی سلور موږ تاسو ته کوم وال راښایي دا موږ تاسو ته انټیریور وال راښایي انټیریور وال راته په دې خاطر راښایي چې دا هم د قدامي جدار نه الکتریکل اکټیویټي راخلي هم د انټیریور وال نه الکتریکل اکټیویټي راخلي او دې پسې تاسو V5 V6 ګورئ که ستاسو یاد وي ما تاسو ته مخکې یو شکل وښوده چې دغه برخه د زړه چې دا های لیټرل وال راځي های لیټ چې اول او ایویل کې نه الکتریکل اکټیویټي راغستله او دا لاندې برخه چې راځي دا برخه ده دغه برخه دې ته لو لیټرل وال ورته وایي لو لیټرل وال دا لیټرل وال په دوه برخو ویشلی یو های لیټرل دی یو لو لیټرل دی های لیټرل نه اول ایویل الکتریکل اکټیویټي راخلي او لو لیټرل نه V5 V6 راخلي ګور دا جنبي طرف ته دي کنه دلته تړل کېږي نو په دې خاطر دا د لیټرل وال نه الکتریکل اکټیویټي راخلي نو که چېرته موږ تاسو V5 ګورو په V5 کې آر بیخي پورته کېږي او اس تقریبا له منځه ځي یا ډېر کمیږي او V6 کې بیا آر دا چې لږ لرې کېږي لیفت ventricle نه نو بیا آر دغه چې دا ډېر بیا نه غټېږي بیا را کمیږي بیا ورته لږ کمیږي ځکه چې لرې کېږي فاصله لږه ده ventricle نه کمیږي زیاتېږي بخښنه غواړم فاصله زیاتېږي نو ځکه پکې ولټیج څه کېږي ولټیج پکې لږ را کمیږي نو V5 او V6 دا موږ تاسو ته راښایي لو لیټرل وال لو لیټرل وال نو موږ تاسو مخکې تغیرات ولیدل که اول ایویل کې تغیرات وو های لیټرل وال که دوه درې ایویف کې تغیرات وو انفیریور وال که یو وی دوه کې تغیرات وو سپټل وال که وی درې وی څلور کې تغیرات وو انټیریور وال که وی پنځه وی شپږ کې تغیرات وو لو لیټرل وال او دغه د آر چې د ویو نه وی شپږ خواته غټېږي دته آر ویب نارمل آر ویب پروګرشن ورته وایي نارمل آر ویب progression دا چې شو ECG leads